سید جمال الدین د افغان د خارګوټي د اوسیدونکو لخوا دا اوس مظاهره روانه ده. په شاره کې سید جمال الدین کې برق نشته، $10 د اوبه اخلي، $10 د برق اخلي. اته نه کاله کېږي جوماتونه ځمکې خرڅې کړي دي، نن او سبا راسره کوي، نه جومات ځمکه پرېښې ده، د جومات ځمکه هم غصب کړې ده، مکتبونه هم خرڅ کړي دي، شنې ساحې هم خرڅې شوي دي، کلینیک هم خرڅ شوی دی، بینک هم خرڅ شوی دی. د دوی عسکر د زور نه کار اخلي. اوس ولس راټول شوی، دا دروازه یې بنده کړه چې ولې زموږ دا غږ نه اورل کېږي. حکومت ته مبارزه کړې ده، زموږ غږ نه اورل کېږي. دا سپین ږیرو باندې د عسکرو قمندان امر وکړ او ډزې پې وکړې، د دوی عسکرو ور په موږ ډزې وکړې. دوی همیش په موږ نه شخصي عسکر دي راغلي، په موږ موږ د شارک نه وباسي. وایي تاسو یو امر وکړه او ټولو داسې په موږ وکړلې. هغه کس موږ غواړو، هغه بدماش دی او د بدماشي موږ صاف پرې کوو. پوښتنه کوو د په ولس باندې جمهور پوښتنه کوو عاجله د هونیکس عسکر دی خپل حق غواړو ټول سلطه صلاحیت چې او د سرمالي د ماره بشي. کدا زموږ رئیس جمهوري زموږ غږ دی واورېدل شي، نه کاله کېږي موږ نه د اوبو د برق پیسې اخیستل شوي دي، نه برق وجود لري، نه شنه ساحه، نه لاله لرو. جوماتونه ځمکې خرڅې کړي دي، شنې ساحې خرڅې کړي دي، غاصبینو اخیستې دي. دلته غاصبین هم ورسره شریک دي او د جناب رئیس جمهور نه موږ غوښتنه کوو عاجل زموږ مشکلات ته رسېدګي وکړي. قمندان د ډزې په خلکو باندې دغه وکړې، دا یې دغه په درېیم دغه په سید جمال الدین شارک افغان بندیګور دغه ډزې وکړي، دغه ټول خلکو باندې ډزې وکړي. دا خلک د خپل حق لپاره راوځي.